السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو لیدونکو هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست او د صحت کالي به مو په تن وي. دا چې موږ د پیسو ګټلو لپاره مختلفې ویډیوګانې جوړوو، نن درته یو داسې ویب سایټ ښایم چې تاسو کولی شئ په هغې کې څنګه وکړئ په اسانۍ سره پیسې وګټئ. دا ویب سایټ تاسو ته په اسانۍ سره ډېرې پیسې درکوي. یوازې تاسو په اعلاناتو باندې کلیک وکړئ. کله چې اعلانات خلاص شي بیرته له هغه اعلاناتو څخه ووځئ، نو په دې سره تاسو ته چې دي پیسې درکوي. مثلا زه راځم د ویب سایټ ته. لومړی دا راځو چې څنګه کولی شو له دې څخه پیسې وګټو. نو راځو ویب سایټ ته. تاسو به دلته کروم براوزر خلاص کړئ. دلته به کله چې کروم براوزر خلاص شو، تاسو به دلته پورته برخه کې ولیکئ سرچ کې www.starclick.com starclicks.com. کله چې په دې باندې کلیک وکړئ نو تاسو به څه وکړئ، دا ویب سایټ تاسو ته راخلاص شي. دوستانو ما دلته پکې اکونټ جوړ کړی دی، خو زه بیا هم راځم تاسو ته په دې ویب سایټ باندې له سره کار کوم چې څنګه پکې اکونټ جوړیږي او څنګه کولی شو له دې څخه پیسې وګټو. نو زه راځم دلته. تاسو به دلته ګوګل کې ورته ولیکئ www دلته فاصله وکړئ starclicks.com. نو بیا به دلته اوکې باندې کلیک وکړئ. کله چې ویب سایټ درته راخلاص شو، نو کله چې داسې یوه صفحه درته راخلاصه شوه، نو دلته به تاسو په دې starclick.com باندې کلیک وکړئ د پورته سر کې. نو دا دی. د دې نه وروسته به تاسو ته داسې یوه صفحه راخلاصه شي او دلته به تاسو په ساین ان باندې کلیک وکړئ. نو د دې لپاره ما اکونټ جوړ کړی دی. که تاسو نوی اکونټ جوړوئ نو د دې لپاره به راشئ په لاندې برخه کې دلته په ساین اپ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په ساین اپ باندې کلیک وکړ نو دلته دوه اپشن درته راځي. یو پبلشر اکونټ دی، بل اډورټایزر اکونټ. پبلشر اکونټ د هغه خلکو لپاره دی چې صرف دوی غواړي پیسې وګټي او په اعلاناتو باندې کلیک وکړي. اډورټایزر اکونټ بیا د دې لپاره دی چې کوم خلک غواړي خپل ویب سایټونه یا اعلانونه یا نور یو څه په انټرنیټ کې خپاره کړي، هغه لپاره دی. او موږ دلته راځو په پبلشر اکونټ باندې کلیک کوو. تاسو به دلته راشئ پبلشر ساین اپ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ دلته یو څو صفحې درته راځي یا څو بکسونه درته راځي، ډیالوګ باکس. په دې کې لومړی یور فرست نیم خپل نوم به ولیکئ، دویم لاست نیم لکه تخلص هغه به ولیکئ، ډیټ آف برث تاسو به هغه کوم تاریخ چې په هغې تاسو زیږېدلی یاست یا په هغه کال کې تاسو زیږېدلی یاست هغه به ولیکئ. خو د دې لپاره پکار دی چې تاسو اصلي ډیټ آف برث ولیکئ، ځکه که چېرته بل وخت تاسو دغه ویب سایټ کې کوم اکاونټ خراب شو نو بیا تاسو کولی شئ د پوسته یې ریکور کړئ. لاندې به راشئ، دلته به پوسټل ادرس ولیکئ. پوسټل ادرس مقصد دا چې لکه تاسو به انټرنیټ کې سرچ کوئ، تاسو چې کوم ځای کې اوسېږئ ورته ولیکئ چې مثلا خوست پوسټل ادرس، نو هغه به درته راواړوي. مثلا د خوست پوسټل ادرس چې دی 2501 دی یا 2502، نو دلته به هغه ولیکئ. انټر سیټي ښار به ولیکئ چې کوم ښار کې تاسو اوسېږئ. ویر ډو یو لیو افغانستان، موږ افغانستان کې اوسېږو. زیپ کوډ هم لکه پوسټال کوډ دا ډول دی. نو ما چې کله اکاونټ جوړوم پورته سر کې په پوسټل ادرس کې 2501 ورکړی و او په لاندې زیپ کوډ کې 2502، نو دا به ورکړئ. هغه نه وروسته به خپل نمبر ورکړئ چې تاسو کوم نمبر استعمالوئ او د هغې کوډ به هم ورته ولیکئ. مثلا دلته 003 دی، تاسو به +3 ولیکئ او وروسته به نمبر ولیکئ. د هغه نه وروسته به راشئ، تاسو به خپل ایمیل ادرس ولیکئ په د لاندې برخه کې، بیا به خپل ایمیل ادرس کنفرم کئ، بیرته به ولیکئ. کوم پاسورډ چې تاسو انتخابوئ هغه به ولیکئ او بیا به لاندې کنفرم پاسورډ ولیکئ. دلته لاندې برخه کې تاسو نه یو سوال کوي، چوز د سیکیورټي کوېشن.
نو تاسو به یو اسان سوال انتخاب کړئ. مثلا ما انتخاب کړی و چې what is your favorite color. تاسو به دا انتخاب کړئ. د بله برخه کې answer a question type in answer for security question. دلته به تاسو چې کوم رنګ مې خوښیږي، ما خو ګرین لیکلی و، تاسو چې کوم خوښوئ بلاک یا ریډ کوم ډول چې وي. هغه نه وروسته لاندې یو بله برخه راځي how did you find where did you find us. تا موږ چېرته پیدا کړو. تاسو چې څه شی ورته انتخابوئ، ما خپله ګوګل انتخاب کړی و. نو هغه نه وروسته به راشئ ریفرل آی ډي. دې ته ضرورت هم نشته، او که چېرته تاسو چا ریفر کړی وئ نو بیا کولی شئ ریفرل آی ډي ورکړئ، که نه ضرورت هم نشته. لاندې برخه کې به تاسو دغه کوډ ورته ولیکئ، مثلا EGY05 دا کوډ به ورکړئ. وروسته به راشئ لاندې کنفرم نه به کلیک وکړئ. د کنفرم نه وروسته په رجسټر نه کلیک وکړئ. نو دلته به ستاسو اکاونټ جوړ شي. ما خپل اکاونټ جوړ کړی دی. زه درته خپل اکاونټ ښیم چې څنګه پیسې پکې ګټل کېږي او څنګه کولی شو. دا دی دوستانو، ما پکې خپل اکاونټ جوړ کړی دی. تاسو ګورئ دا مو ایمیل ادرس دی او لاندې مې پاسورډ ورکړی دی. دلته راځم، د لاندې کوم هغه چې دی کوډ دا ورکوم. دلته مثلا 7660 یا 6 او بیا راځم په ساین اپ باندې کلیک کوم. دا دی زما اکاونټ راخلاص شو. ما خپله پبلیشر اکاونټ جوړ کړی دی، سیلور ممبر یم. نو دلته ماته هره ورځ 11 اعلانونه راکوي. زه په هغې باندې کلیک کوم، نو بیا ماته د هغې په سر پیسې راکوي. ما 2 ورځې کېږي چې اکاونټ جوړ کړی. ما پکې کار ډېر نه دی کړی، صرف 1 ورځ کار مې کړی دی. نو ما پکې 0.350 سنټ اخیستي دي 1 ورځ. نو تاسو به دلته راشئ، په PPC اډز باندې به کلیک وکړئ. نو دلته لاندې برخه کې درته اعلانات راځي، په هغې باندې بیا کلیک کوئ. نو تاسو کولی شئ د دې په واسطه څنګه وکړئ، په اسانۍ سره پیسې وګټئ. نو دوستانو دا وه چې څنګه کولی شئ له ویب سایټ څخه پیسې وګټو. ډېر غوره ویب سایټ دی. تاسو کولی شئ چې په دې کې اکاونټ جوړ کړئ او پیسې وګټئ.